سلامونه. د ویډیوګانو یو لړۍ پیلو چې په دې لړۍ کې به 2023 کال 50 ورځې کرکټ نړیوال جام سالیو ته چې هیوادونو کومې لوبډلې اعلان کړي دي په دې لوبډلو به خبرې کوو چې د دې لوبډلو کمزوري قوت داسې هغه لوبغاړي چې په تیر 2019 کال نړیوال جام کې ګډون درلوده سکل له لوبډلو سره نشته دی او کوم نوي لوبغاړي بېلابېل لوبډلو ته راغلي دي. دا چې وروستۍ لوبډله بنګلادیش ته نو بنګلادیش هم نن خپل سکواډ اعلان کړ. په دې سره ټولو ګډون کوونکو 10 لوبډلو نړیوال جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. بنګلادیش په داسې حال کې سکواډ اعلانوي چې تقریبا څه باندې 11 لسیزه وروسته یې د نیوزیلند په وړاندې په خپل کوربهتوب د 50 ورځې لوبو سیریز هم وبایله او دغه راز په ایشیا کپ کې هم چندان مزه نه وه. نو دغه راز د تمیم اقبال او د شکیب ترمنځ چې کومه لانجه وه هغې کې هم شکیب بریالی شو او تمیم له لوبډلې اوهان له کپتانۍ څخه هم پاتې شو نړیوال جام کې بنئ. د بنګلادیش په لوبډله کې محمد میتون، مشرفي مرتضی، مصدق حسین، دغه راز روبل حسین په څیر باندې لوبغاړي شتون نه لري او که وکتل شي نو لوبډلې ته تسکین راغلی دی. نړیوال جام کې به لوبیږي. توحید هردوای په نوم باندې هلک دی، شریف الحسین، شریف الاسلام چې دوی لیفټ آرم فاست بالر دی او ډېر ښه لوبېدلی، وروستیو کې انجري و راستون شوی دی. دغه راز د دې لوبډلې میډل آرډر کې چې کیدای شي راتلونکي کې د دې لوبډلې کپتان هم شي شانټو، هغه هم لوبډله کې دی. نو که وکتل شي بیټینګ ښه بیټینګ لري، ټاپ آرډر یې هم ښه ټاپ آرډر دی، سپین کې هم ښه دی، سپین وکټ یې دي. نسوم احمد د دوی بهترینه لیفټ آرم سپینر دی، همداراز میراز د دې لوبډلې سپینر دی. په ایکسپیرینس بالرانو کې تسکین دی، مستفز دی، شریف الله راغلی دی. نو کو کتل شي یو کمپلیټ یو مناسبه لوبډله ده، خو دا چې دوی ایشیا کپ کې ښه ونه ځلېدل، هند ته یې ضرور ماتې ورکړه خو چندان نتیجه یې وانخیسته او دغه راز په وروستیو کې چې دوی کوم سیریز وبایله او دا چې دوی په لوبډله کې کوم وروستي مشکلات او د لوبغاړو او د کپتان، نو دا کیدای شي څه نه څه په سپورټینګ وکټو باندې او بهتره کنډیشن چې د بنګلادیش لپاره په هند کې نړیوال جام کې جوړ دی دومره مرسته ورسره ونه کړي، خو وخت لري، چانس